او کچرته د دنیا په باره کې وصیت او نصیحت شروع شي نو څومره خلک ورته غوږ ږدي چې دې سره زما په دنیا کې ترقي راشي. دا چې کوم وصیتونه دي او نصیحتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي کې ترقي د دنیا او د آخرت پرته ده. صرف د آخرت نه د دنیا او د آخرت ترقي، د دنیا او د آخرت عزتونه، د دنیا او د آخرت خیر، هغه ټول په دې کې پروت دی. یو وصیت رسول صلی الله علیه وسلم امت ته دا کړی دی چې زما د صحابه کرامو به قدر کوئ، د هغوی به احترام کوئ. او حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې زما پلار عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر موږ ته په جابیه علاقه کې خطبه راکوله. نو بیا ورته ووایي چې زه تاسو ته داسې ولاړ یم لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ ته ولاړ او خطبه یې راکوله، او هغه دا ویلي و اوصیکم باصحابي، زه تاسو ته وصیت کوم د خپلو ملګرو په باره کې، د صحابه کرامو باره کې. ثم الذین یلونهم، بیا چې په دوی پسې کوم خلک دي د هغوی په باره کې راته وصیت کوم. ثم الذین یلونهم، بیا چې په دوی پسې کوم خلک دي د هغوی په باره کې راته وصیت کوم. ثم یفشو الکذب، او بیا د دغه خلکو نه بعد د دریم قسم خلک چې د دې نه بعد بیا به دروغ عام شي. حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، دروغ به دومره عام شي چې خلک به د دروغو قسمونه د ځان نه خوري، او چا به د قسم مطالبه هم نه کړي، خدای به د ځان نه قسم وکوي. ویشهد الشاهد ولا یستشهد، او د چا نه به چا ګواهي غوښتلې نه، خو هغه به راځي د ځان نه به ګواهي ورکوي. بې باکي بې دیني به عامه شي. مطلب دا دی دې حدیث کې اولنۍ مسله هغه ده چې اوصیکم باصحابي، زه تاسو ته وصیت کوم د خپلو ملګرو په باره کې. ملګرو په باره کې یعنې د هغوی د عزت په باره کې، د هغوی د احترام په باره کې، چې د صحابه کرامو به احترام کوئ، د صحابه کرامو به عزت کوئ، د صحابه کرامو به دفاع کوئ. او څنګه به یې نه کوو؟ دا هغه خلک دي چې د دین دپاره قربانیانې ورکړي دي. زمونږ قرباني زما قرباني معلومه ده او تا ته ستا هغه معلومه ده چې څومره ته قرباني د الله دپاره ورکولی شي. نو موږ ته ځان ښه معلوم دی دغه خلک الله چاڼ کړي دي دې قربانیانو دپاره وو. هغوی دنیا، بچي، مال، هر څه په دې دین لګولی دي، او دا ما او تا چې خپه به خپه باندې اچولي او داسې ناست یو که نه چې دا دین جو بد دیسې او دین دا چا وینې ورکړي دي موږ ته را رسېدلی دي. د دې دپاره چا ډېرې قربانیانې ورکړي په هغه وخت کې چې اسلام ناشنا و. بدا الاسلام غریبا، رسول صلی الله علیه وسلم اسلام ناشنا و او دا ټوله دنیا د هغې خلاف وه. او یو څو کسانو په هغه وخت کې چې چا دینداري کړې ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دي، یقیناً چې دا خلک د احترام او د قدر او د دفاع او د دې هر څه حقدار دي په هغه وخت کې. نن سبا مسلمانان څومره ډېر دي، څومره ډېر دي، خو په دوی کې د کار یو څو دي، هسې سرونه ډېر دي، خو داسې کسان چې هغه د اسلام دپاره څه وکړي هغه لږ دي. دا نه یم که یو سړی ما ته دا وایي چې 5 وخته لمونځ خو زه کوم. 5 وخته لمونځ د دې فایده ماته ده. زه وایم داسې فایده چې تا امت ته ورکړي، تا مسلمانانو ته ورکړي، تا څه قرباني ورکړې ده، تا څه کړي. نو خبره دا ده چې دغه خلکو چې کومې قربانیانې ورکړي دي او کم محبت چې هغوی د اسلام سره کړی دي، هېڅ چا نه دی کړی. د هغوی نه بعد د امت ته اخرني فرده پورې د هغوی په شان څوک نشته. بیا دا ویلي چې ثم الذین یلونهم، بیا تابعینو په باره کې وصیت کړی چې د دوی به هم قدر او احترام کوو. دغې دا د صحابه کرامو شاګردان دي. او څومره چې خلک د رسول صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې، نو دومره خلک غوره دي. د صحابه کرامو زمانه بهترینه زمانه ده، ورپسې تابعین دم پاک صفا خلک، پاک صفا خلک د صحابه کرامو شاګردان. ثم الذین یلونهم، بیا اتباع التابعین ورته ویل کېږي، تبع تابعین چې ورته وایي.
ځکه بیا د تابعینو شاګردان دي او دا درې پیړۍ هغه صفا سوتره خلک دي چې د دوی په زمانه کې فتنې ډېرې لګې وي، ډېرې لګې د نیش په اندازې وي. بل دا چې وحي قرآن او حدیث هر یو ته اکثر یاد او سبحان الله په هغه وخت کې خلکو به د تعجب په نظر هغه چا ته کتو چې چا سره به علم نه و. هغه داسې زمانه وه، خلک پوهه و، علما و، که زنانې وي هغه هم پوهه وي د هغه زمانې، که ماشومانان وو هغوی ځان له د دین سره یو دلچسپي وه، بوډاګان د هغوی، سپینګیري د هغوی، ځوانان د هغوی. اوس زموږ په زمانه کې چا سره علم وي موږ ورته تعجب په نظر ګورو، یاره پلاني سره علم دی، ځکه چې په دې دومره خلکو کې هم دقه یو کس سره علم دی، ځکه ورته تعجب په نظر ګورو، نور جاهلان دي. نو په جاهلانو کې پوهه ته خلک د تعجب په نظر ګوري. په هغه وخت کې به خلکو جاهل ته د پوهانو په منځ کې د تعجب په نظر کتو چې یاره دا سړی ته وګوره یاره دا مسله ورته نه ده معلوم. نو په هغه وخت کې دا علم عام و،